د رواجونو په اړوند که راشو د دې ځای چې کله واده د یو زلمي شروع کېږي هغه پیل یې له کوم ځای نه وي او څنګه کېږي د واده په اړوند سره وکړي. خو کار به مې چې شي خبرې دا نور مزدوران د کاره ایستل دا به مې کار وي هغه هم د کاره وباسم. صحیح دی وایي صحیح دی یاره منمه دی که نه ورسره تاسو راغی خوښ نه دی خوښ دی نه دی بدلو یې نه بدل یو خیرات به وکړو بدل به وکړو د خیرات نه ولې همدا صحیح دی نه خیرات کوو ته مدد چېرته تک دی میوه کې در باندې چې خلک کېږي میوه جات بادرنګ بادرنګ در باندې خلک کېږي نانبۍ ډوډۍ بادرنګ نه نانبۍ ډوډۍ یو کار ولې نه کوو د دې اوبو نه چای جوړو ځان ته چای جوړېږي راځه راسره ګاڼۍ له جومات ته دروازې شربت دروازې بس کوو ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ. سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو لیدونکو. نن له ښار له شورماشوره ډېر لرې د کوز کونړ یا خیول ولسوالۍ سرجل کلي ته راغلي یو غواړو چې په دغه کلي کې یوه ښایسته کلیوالي برنامه ستاسې لپاره ثبت کړو او تاسې ته یې در ورسوو. نو په دې هیله چې دغه خپرونه تر وروستیو شیبو را سره وڅارئ او خوند ترېنه واخلئ. درنو ملګرو یوه یادونه کوم هغه دا ده چې دغه کومه وله چې تېرېږي دا هغه وله ده چې ډاکټر ناکامورا چې کاکا مراد باندې ډېر مشهور و جاپاني الاصل افغان و هغه په وروستیو کې د ظالمانو له لوري ووژل شو په ننګرهار کې د ننګرهار ښار په زړه کې. بد خبرو د ټول افغانستان لپاره خو خیر کارونه یې لا هم جریان لري او دلته د هغه ملګري یا د هغه کورنۍ اوس هم غواړي چې په افغانستان کې خدمت وکړي او دغلته خپل د بابا ارمانونه پوره کړي. دا د ډاکټر ناکامورا د لاس نښه ده. دغه نښه به تر عمره د افغانستان د هر افغان په زړه کې پاتې وي. نو درنو ملګرو نن راغلي یو چې په سرجل کې له ځوانانو سره خبرې اترې ولرو دغه کلیوالي خپرونه ثبت کړو او تر تاسې ورسو په دې هیله چې دغه خپرونه تر پایه راسره وګورئ او ننداره یې کړئ. زه مهراب ګل مخلص یم او د کیمرې چارې راسره عزیز ارمان پرمخوړي راسره پاتې شئ دا ښکلې او ښایسته کلیوالي برنامه راسره تعقیب کړئ. دا د ډاکټر ناکامورا د لاس نښه ده چې د کونړه تر لغمانه پورې دغه ساحه یې خړوبه کړې ده او په زرګونه جریبه ځمکه یې خړوبه کړې. دا یوازې نه زموږ لپاره بلکې د ټولې اسیا یا دغه سیمې لپاره په ګټه ده ځکه چې دلته نارنجان ښه کېږي دلته خوبانې ډېرې ښې کېږي دلته شفتالان ډېر ښه کېږي په وروستیو کې لیمبوان ډېر ښه کېږي انار ډېر ښه کېږي. دلته چې کله اضافه شي نو موږ ګاونډیانو ته یې ورکوو ګاونډیانو سره هغه زموږ چې واردات او صادرات یې هغه همدغسې روان وي. دا وله دومره وړه وله نه ده او نه دومره وړوکی اهمیت لري زموږ لپاره غرونه اهمیت لري ځکه چې د دې له طریقه موږ کولی شو له ګاونډیانو سره هغه راشه درشه چې ترانزیټي وي هغه پر مخ یوسو. درنو لیدونکو راسره پاتې شئ د کلي انځور درته وړاندې کوو په دې هیله چې ستاسې د پاملرنې وړ وګرځي. راځئ درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی لا هم په خیول ولسوالۍ کې وو د خیول ولسوالۍ اړوند د سرجل په کلي کې وو. دلته له یو امیر صاحب سره خبرې اترې لرو. سلام ستړی مو شئ په خیر راغلی. وعلیکم سلام انجنیر صاحب ښه تم په خیر راغلی چې دلته راغلی موږ ته زموږ حلواله مو هغسې مننه کوم تا نه. کور دې ودان ډېره مننه. امیر صاحب نوم مبارک دی؟ ګل محمد مې نوم دی د سرجل اوسېدونکی یم.
ډېر ښه. او څومره وخت کېږي د سرجل ته د کډه راوړي دلته میشت؟ تقریبا 2001 کالو چې موږ دلته راغلي یو. یعنې 23 کاله وړاندې راغلي. 23 کاله وړاندې. هغه وخت دلته څه حساب و؟ دلته چې و مخکې که نه و یوازې ستاسې قلاګانې وې؟ هېڅ شی هم نه و دلته. چا خبره چې مرغۍ هم په جل وهله، هېڅ شی هم نه و دلته چې موږ راغلو. الحمدلله دلته بیا د پیمیس موسسې لخوا دلته یو ډاکټر ناکامرا چې ډاکټر ناکامرا لخوا دلته یو دغه جوړ شو. الحمدلله اوس دا کلی آباد دی. د ځوانانو په اړه ونه راسره وغږېږه. د دې ځوانان په څه کارونو بوخت دي؟ والا چې مختلف کارونه دي دلته، هم درسونه وایي، هم دلته په دکانې بوخت دي، هم په بیرون چې بازارونو کې کار کوي. دیاړیان هم کوي. او ورزش کوي که نه کوي؟ ولې نه کوي، ورزش هم کوي. ځوانان دي د کرکټ په دغه کې ډېر دغه شوی دی. کرکټ د ځوانان ډېر خوښوي او کرکټ په باره کې ډېر توجه یې کړې ده. او د تعلیم په اړه ونه راسره وغږېږه چې تعلیم سره څومره لیوالتیا لري د دې ځوانان؟ او ماشاءالله ښه دي ټول تعلیم په باره کې. او که تعلیم ته ځي ښه دی، تعلیم ښه دی ماشاءالله. ډېره مننه کور دې ودان. د رواجونو په اړوند که راشو، د دې ځای چې کله واده د یو زلمي شروع کېږي، هغه پیل له کوم ځای نه وي او څنګه کېږي؟ د واده په اړوند سره وغږېږه. والا واده دغسې ده چې واده یعنې دونه مصرف هم دې ځای خلک نه کوي، ځکه چې خلک غریب دي چې نشته ورسره. او دغسې خپلوان چې کوم خپلوان یا کوم دوستان یا هغه راغواړي 3-4 دیګونه پخوي او واده کوي. زما هدف د دې نه و چې کله د واده یو پلان نیول کېږي، لومړی تاسې څه کوئ؟ لومړی خپلو خپلوانو ته دعوت ورکوئ چې راشئ مشوره کوو چې دا واده څنګه ترسره کوو که نه؟ بیا دغه ډوډۍ د ناوې د راوړلو نه مخکې ورکوئ که وروسته؟ ولې نه، دا د کله داسې مختلف خبرې دي. کله شپې نه خال نه ولیمه کوي خلک، او کله داسې شي چې ډوډۍ وخوري بیا هغې نه بعد ناوې خپلې وارې ته ګوري. او همدغسې ده. ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ. په وروستو کې څه پیغام لري زموږ هېوادوالو ته؟ مننه، ژوندی اوسئ ټولو هېوادوالو ته. او دا پیغام ده چې خپلو درسونو کې ډېر دغه وکړي، درسونه دې ووایي، هم دیني هم دنیاوي، او هم کار ورسره کار وکړي. او ټول هم دغه پیغام او ټول نه علام تاسو کامیاب کوي چې دلته موږ ته راغلي. مننه کوم تاسو ته. ډېره مننه. ډېره مننه. درنو لیدونکو، د امیر صاحب ګل محمود خبرې مو واورېدې. په دې هیله چې په تاسې خلک لیدلي وي او د دې ځای له حاله مو ځان خبر کړی وي. راسره پاتې شئ، زموږ برنامه لا هم جریان لري. بیا هم ستړي مه شئ درنو ملګرو، په خیر راغلی. د کلیوالي ژوند یو بله ښکلا د ګنیو پټي. او ګني خو تاسې پیژنئ، خواږه بندونه. نو دغه استاد چې دغه ټکټر یې بار کړی دی او چېرته یې وړي، د ده سره غږېږو. سلام ستړی مه شئ، په خیر راغلی. ژوندی اوس خیر. نوم دې څه شی دی؟ غلام رحمان. غلام رحمان. د کوم ځای؟ خیوي. خیوي ولسوالۍ. خیوي کې د کوم ځای؟ زرګرانو. زرګرانو د کلي. ښه، دا څنګه دې بار کړي؟ چېرته یې وړي د خیره؟ دا ګاڼې لوړم د خیره. ګاڼۍ چېرته ده؟ دې بازار سره دلته. بازار سره نږدې ده؟ او نه. ښه ښه. دا تا ته پیري حساب درکوي که نه خپل دي؟ دا خپل ګنې مې دي. خپل ګنې دي؟ او موټر د چا دی؟ هغه هم زما ده خپل. ټکټر به ستا وي، موټر به ستا نه وي. هلته بل موټر ولاړو، ما ته هغه یاد و. نه، ټکټر زما دی. ټکټر ستا دی. ښه ښه، صحیح دی صحیح دی. ښه، نو یو بار کې څومره وړلی شي؟ یو پټې بارو مربو کې بسته پټې؟ او بسته پټې بارو. دا پټې به اوس ټول بار کړی؟ او دا مې ټول بار کړی دی. ښه ښه. شی وایي هغه؟ چاقو غواړي. چاقو ما ته راکړه. زه خپل کار کوم وروره، زه د چاقو واله، موږ خپله نه لرو چې هغه یې کړو. درنو ملګرو، زه دا ګنې یو ځل هغه کړم، بیا به خبرې کوو سره. ښه، څومره پیرې به دې کړي سار نه ایسي؟ سار دې څه پیرې مې نه کړي، اولنۍ پیره ده، اوس بار مې کوو. بس یو پټې. یو پټې؟ او دا چاقو به ورکړه دې خوښوي؟ صحیح شو. ای ورور، دا دې دا واخله چاقو دې. ښه، نو مزدوران د سره کار کوي؟ بس همدا یو 4-5 کسان مزدوران مې نیولي همدغه کار کوي. او زه هم بېروزګاره یم، نو څنګه به شي؟ راځه ته هم کار وکړه راسره. بېروزګاري کار راته پیدا کړي؟ ښه، څو روپۍ راکړې د ورځې؟ 200 روپۍ به درکړم درته. 200؟ دا څه وایې؟ 50 یې ستا 200 راکړه، زه خو 200 هم کار کوم. خو کار به مې چې شي خبرې، دا نور مزدوران د کاره ایستل، دا به مې کاري، هغه هم د کاره وباسم. صحیح دی؟ صحیح دی. وایي صحیح دی. یاره منمه دې که نه استاده. ښه، اوس غرمه څنګه کوو؟ غرمه چا شی راوړي څوک که نه راوړي؟ او شی راوړي تاله بس. چی راوړي؟ بس شی تیار یو. الوګان؟
نو بس الوګاري لوبیا یې غوښه یې بس غوښه یې او دا ډوډۍ په تا ده که په بل چا ده په ما ده ښه او رښتیا ووایه سږ کال به څومره ګټه وکړئ بس سږ کال عاید به وځي او انشاءالله وځي نو نورو تجارانو ته او نورو پانګوالو ته دې څه هغه دی پیغام دی چې ګنې وکړي وکړي ټول دې وکړي چې دې کې ګټه ده ګټه ده ډېره مننه کور دې ودان چېرې راسره سکي راځه ته واچه کومه دی چې راغواړم مې د سي دلته کومه ده یو کار ولې نه کوو د دې اوبو نه چای جوړو ځان ته چای جوړېږي راځه راسره ګاڼه له جومات در باندې شربت در باندې وسکو ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ درنو ملګرو دا هم خاوند راوختو بس چې موږ چا سره ستړي شو کو هغه خاوند دي نو راځئ راسره پاتې شئ زه دا ګنې خورم او تاسې به خپرونه ګورئ سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو کلیوالي ژوند او کلیوالي ساحې طبیعي ښکلې وي او نن راغلي یو دغه سرجل ساحې ته او دغه ځوانان دغسې روانو په دغه لاره باندې فکر کوم چې چکر نیت یې کړی دی همداسې به وي له همدو سره غږیږو سلام ستړي مو شئ په خیر راغلي درې واړه تاسو ستړي مو شئ وخت مو په خیر ډېره مننه کور مودان له تا به پیل کړو نوم مبارک دی نوم مې عبیدالله دی عبیدالله او ستا جمعه ګل او ستا وروره شریف دیم ځکه ټول نه شاته ولاړ دی ارامه شریف دی ښه ته راته ووایې عبید خانه چې څنګه راوتي یاستې د کوره چېرته ځئ ولا مونږ خو راوتي وو چکر په نیت او بس روان وم له ملګري زنګ والو د چکر ته ځو مونږ هم داسې رالو چکر ته چې یو څوک ځي ولې دروغ وایي هلته ګوره وایي دروغ وایي خیر د هغه ملګری ګپ لګوي ګپ لګوي زه پوه شوم چې ګپ لګوي ځکه هغه ستاسې رکشه او د دې تګ دا د چکر په معنی ځکه ښار ته چې څوک ځي کار پسې به ځي دغه ساحو ته چې راځي حتما یو چکر ته به راځئ ښه جمعه ګله ته لږ رانږدې شه که نه ته خو به هغه جمعه ګل نه یې چې هغه په فرست کلاس کې په دې لوبو کې چې شپږیزې وهي هغه لوبغاړی خو به نه راشه زه ورته وایم چې شپږیزې وایي دا وایي ولې د خیوي پیري ونه وایي چې شپږیزې وایي دا د خبره صحیح ده که نه او غریبي دا زه عبید خان زه او سید آغا موږ ډریوران یو د لین بلکل او شریف چې دی شریف بیا زموږ ملګری دی زم د خیوي یم دا هم د خیوي دی او دا بیسود دی دا هم بیسودی دی دا دواړه بیسودي دي دا ستا مېلمانه دي نن دا زموږ ملګري دي لکه ټول ملګري وو دوی ویل چې چکر ته وځو بیا ما شریف ته هم زنګ وهو یو ځای په چکر راووتو ډېر ښه کار مو کړی او بل دا چې بیسودي ملګرو ته ګوره ډېر خدمت وکړئ په دې خاطر چې بیا موږ هم ورځو هلته ګوړه راباندې وخوري بېرته دا خو زموږ په دواړه سترګو مو ستاسو خدمت کوي هر وخت چې راځئ بس خدای سلامت درجه ولې نه خوري یاره دا کامې خو نه دی چې ګوړه وکړو نه اوس بیسودو کې څومره ښایسته ګاڼې جوړې شوي دي هغې نقل کړی دی صحیح نه راځي نه نو وار ولې کې ګزار نه کوي ښه جمعه ګله دا راته وایي چې خرچه چا کړې ده د سفر دا چې دا بس ام چې نن ده نو ټولو کړې ده نه ده کړې ولې دا انرژي چا اوس د خپې منسټر ونسکو دا خو په 60 روپۍ بس خرچه خپې منسټر تا په 60 روپۍ قرض کړی نو خوښه دې نه ده چې واده درته وکړم دا زموږ ملګري خو نه په ادابول کې تل ته راشه نږدې شه ته ولې لرې ولاړ مړه دا ګزار کوي بیا نه کوي نه زه چې ولاړ یم ګزار نه شي کولی ښه دې درې واړو کې در باندې څوک ډېر ګران دی ما باندې خپل ځان ځان در باندې ډېر ګران دی او بل ولا دې کې بل څوک نامزاد دی بل څوک خو نه کنه ما کله کوجده کړې ته کونړ ته څنګه وای چې پل دې بختور شه هغه خو ځان نه وایم شوقي شوقانه وي چې وای دا هم دسې دی چې وای چې دې نه پوهېږي عامر صاحب دې خاطر باندې دا بس جلبۍ اوس سوچ کې صداقه دې نوم دی همداسې خو ښکاري دی نه ښه پلار در باندې ښه دی نه ښه نوم دی که نه ته راشه تا سره غږي خوښ نه دی خوښ دی نه دی بدله ووایه نه بدل یو خیرات به وکړو بدل به یې کړو د خیرات نه ولې همدا صحیح دی نه خیرات کوو ته مدد چېرته تک دی صداقه وروره دا راته ووایه چې په ولایتونو کې د کوم ولایت ډېر خوښ دی کونړ دی خوښ دی او په خوراک کې د چې ډېر خوښ دی جلبۍ ډېره خوښه تاسې پرې خپله وایي که ولا زرګران کې چې کوم شی پخېږي هغه مې خوښېږي زرګرانو کې چې شی پخېږي ولې دا ولې زرګرانو کې هغه استاد چې دی که نه هغه ښه پخلی کوي هغه هوټل والا نوم یې نه پېژنو ښه میوه کې در باندې چې ښه لګېږي میوه جات بادرنګ بادرنګ در باندې ښه لګېږي نانبۍ ډوډۍ بادرنګ نه نانبۍ ډوډۍ شیریخ دې د کامې کله خوړلی دی مونږ یې کور کې خپله جوړو مونږ هم د کامې
څنګه جوړې ډوډۍ سره خوري نه نه خوري ډوډۍ سره هغه څنګه جوړې مونږ چې سره جلوا مو کې د شریخ فکر په کوي هغه ټیل کې خوري دا څه رښتیا وایي او کنه دیو بلد دي کامل خو دیو دی مونږ رښتیا راته کله خو به خوړلې نه پی ولا هغه شپه باندې مې در باندې لکه چې حلوا وګره خدا اوس ورته سم لګ دې خواشي چې ونه ورځيږي مړه وا دا وار کوي کنه دا وګوره نه کوي ته دی خو دا خو شریف دی کنه او دا دومره شریف دی چې او بالکل وګوره څومره غلی ولاړ دی ښه هلک دی یاره ډېر ښه دا راته ووایه چې په دغه ساحه کې که نه په دغه ساحه کې تا څه شی جالبه ولیدل اوس نه مخکې اخوا خلانه تلی نه دې خوا ته مې ته یاد کړی هغلته طالبانو هغه مې جالب دا تا ته جالبه ښکاره او کنه ځان پرېښي دلته زمونږ ذکر راغلی موږ دلته رکشې انځو کوم هلته رکشې انځي هغه به موټر راوړی انځي به ولې موټر شي کې نه انځي ولې پیسې نه لري موږ خو ساتېرۍ دپاره ساتېرۍ دپاره راغلي یاستئ ښه ښه او دې نه وروسته اراده دي چېرته ځي بېرته کور ته ځو بېسودو ته ولې دلته نه پاتې کېږي نه پس دی که نه ډېر وخت هم تېر ډېر وخت دې تېر کړه مونځ دې کړی وشو اذان اوس وشو له خیره اراده د غرمې مونځ درته یاد وم تاسو ته یاد دی تاسو کړی زه خو دیو سره وم غرمې مونږ دا اوس فکر کې د غرمه څه وخت تیر شوی ها مونږ یې کړی دی کوم ورځ خو یافته کې انګلیسي کې یو لغت درته وایم هغه راته ترجمه کړه هغه کوي وی وایه ریپیټ یې کړه بېرته راته دغه ووایه انګلیسي والا نه بېرته یې راته ووایه په خدای که پې پوهېږم نه ته قسم په پښتو هم نه نو مې پوهېږم درته هلته هم هغسې وویل څنګه چې ما ویل داسې ته هم ووایه څنګه چې دي هلته هم هغسې ته یې خو ووایه یو پیره به ټرای ښه سبسکرایبر زه ولاړ شم نه چېرته ځې بس تا راته ووایه سبسکرایبر ته ووایه یار تور سره جوړ شه لایک ورکوي ښځه راشه راشه بس هغه خبرې نه کوو نورې ولا خفه شوم بس دا دلته راشه بس ښه دا انګلیش باندې نه پوهېږي په انګلیش باندې نه پوهېږي ښه ډېره مننه عبیدجانه او جمعګل او شریف او له تاسې ټولو مننه او ځانګړې مننه چې د هغه څخه چې خبرې اترې راسره وکړلې ټوکې ټکرې راسره وکړي له تاسو ټولو مننه کور مو ودان د دې کامیابۍ موږ زیات وخت ولرلو کې دا ارمان لرو چې د رئیس صاحب سره یو ځل لیدنه وکړو الله دې سلامت لره ډېره او مننه هغه چې خدای تاسو سره مخ کړلو دا ډېره ښه وه خوشحاله او اوسئ تاسو دې هم کامیابه اوسئ خوشحاله اوسئ ډېره مننه کور مو ودان همچنان خوشحاله اوسئ شریف همدغسې شریف اوسه ښه ډېره مننه درنو ملګرو دا وه له ځوانانو سره زموږ نننۍ خپرونه چې په کلیوالي ساحه کې مو له تاسې لپاره برابره کړې وه په دې هیله چې دا خپرونه ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي تر هغه چې یو ځل بیا زه مهراب ګل مخلص او زما همکار مجاهد مخلص تاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو په لایزال څښتن تعالی مو سپارو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان